دا سیمینار د هلمند پوهنتون د دعوت او ارشاد امیر مولوي عبدالقیوم ذاکر صاحب لخوا وړاندې شو چې پر مهال د دې پوهنتون استادانو حضور درلودی. نوموړي په خپله وینا کې د مفقودینو د موضوع په اړه د مشرتابه مقام فرمان تشریح کړ. په فرمان کې د مفقودینو د موضوع په اړه د شرعي محاکمو د تردد له منځه وړلو په موخه واضح او منظم لارښود وړاندې شوی و چې په فرمان کې راغلي چې ډېر وختونه محاکمو ته د مفقود مسأله راجع کیږي او قاضیان د فقهاو د بېلابېلو اقوالو له امله د تردد سره مخ کیږي. نو د همدې ستونزې د حل لپاره امر شوی چې که د مفقود قضیه د مفقود فی الحروب او مزان الهلاک له جملې څخه وي او داسې قرائن موجود وي چې د مرګ څرګند احتمال پر کیږي او دومره مدت تېره سوی وي چې د قاضي غالب ګمان د مرګ خواته ولاړ وي، محاکمې دې د احنافو علماو د قول مطابق د مفقود د مرګ حکم صادر کړي. په فرمان کې دا هم ویل شوي چې د مرګ د حکم له صادرېدو وروسته د مفقود زوجې ته د وفات د عدت د تېرولو امر وشي او تر هغه وروسته د بل زوج سره د نکاح اجازه ورکول شي. د ویل دا چې دا موضوع د یو انسان د مرګ په حکم پورې اړه لري، نو د ډېر احتیاط په خاطر مشرتابه مقام یو لړ مهم مراحل ټاکلي دي چې د په وینا په دې ډول قضیو کې به ټولې محکمې اړې وي چې د قضیې جریان د محاکمو د عالي ادارې سره شریک کړي، د هغوی ټاکلي شرایط په پام کې ونیسي او تر تایید وروسته به موضوع مشرتابه مقام ته راجع کیږي چې د مشرتابه تر تایید وروسته به فیصله نافذ کیږي. نوموړي زیاته کړې چې دا فرمان د شریعت د اصولو پر بنسټ ترتیب شوی او موخه یې دا ده چې هم د خلکو حقوق خوندي سي او هم قاضیان د شک او تردد څخه خلاص سي. هغه ویله د اسلامي نظام یوه مهمه ځانګړنه دا ده چې د حساسو او مهمو شرعي مسایلو په اړه واحد، واضح او محتاط دریځ غوره کړي ترڅو نه پر چا ظلم وسي او نه هم د خلکو حقوق ضایع سي. د خپلې وینا په پای کې ټینګار وکړ چې د مفقودینو موضوع خورا نازکه ده او باید ټول شرعي ادارې او انساني اړخونه یې په پوره دقت سره مراعات شي.